د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو اوریدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. څنګه چې ملګرو تاسو به په عنوان کې کتلي یا سرخط کې به هم لیدلي چې داعش یا ورته ډلې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI لخوا په نیابتي ډول کارول کېږي. نیابتي دا لکه پروکسي په رقم باندې دا کارول کېږي. دې باره کې به خبرې کوو، ورسره د حق غږ یا د حق اواز چې دی دا هم ورسره خبرې کوو. ځکه ما ته دغه ډاکټر صاحب پرون ویلي چې د حق غږ چې دی دا به یوه ورځ بیا ورکوو، په دې کې به اسلامي خپرونې هم کوو. نو د هغې دپاره دا د حق د ښکلي او بل دا کار د هغه غږ داسې دی چې د خپل ضمیر اواز اورېدلي. نو دلته موږ به لکه دا د بلوچستان چې هلته خپلواکي غواړي، بلوچستان کې ځینې زموږ بلوچان چې دي هغه د خپلواکۍ ازادۍ دپاره خپله مبارزه کوي. هغه دي که بیا کشمیر کې دي یا سند کې اوس ځینې سندیان راپاڅېدلي دي، هغوی جګړه کوي. نن بلوچستان خپلواکي غوښتونکي چې وو هغې چې دی په دغه کې چې دی د بلوچستان کې سورا په نوم باندې یوه منطقه وه، هغې هم نیولې وه، تر یو وخته پورې په خپل کنټرول کې ساتلې وه. بیا وروسته د جګړې نه وروسته چې د هغې خپل هغه منطقه بېرته خوشي کوي، ځکه چې دوی خو تر ډېر وخته پورې بیا نه شي پاتې کېدلی، ځکه بیا هلته د پنجابي کوم هغه فوج چې دی هغه بیا باندې هوایي بریدونه کوي. نو له دې امله بیا هغوی چې دي هغه خپله منطقه بېرته خوشي کوي. اول یې نیسي هلته هغه ځینې لکه هغه ځای کې چې هغه زندانونه یا هغه ځینې نور د فوج چې ځینې دغه وي د کورونه وي، هغه ځایونه چې دوی پکې اوسېدل هغه ځایونه وسېځول او بیا هغه منطقه چې ده هغه یې بېرته خوشي کړې ده. نو هغه تاڼه ورته دوی وایي، دا د پولیسو تاڼه هغه هم سوې ده. نو دا زه به دا پاڼې به هم دغه کوو او دې مطابق به چې دی بیا به په خیر سره مخکې ورپسې ځو. نو دلته چې دی وایي په 2015 کال د مې په 10 د پاکستان د بلوچستان ایالت سوراب ښار د سولهوالو خپلواکو غوښتونکو لخوا د لنډ وخت لپاره نیول شوی و. د بلوچستان د ازادۍ فوز BLA وسلوالو، دا BLA چې دی د بلوچستان لیبریشن آرمي ورته وایي، وسلوالو د ښار مهمې حکومتي ودانۍ د پولیسو او لیویس مرکزونه او یو بانک ونیول او وروسته یې اور ورته واچو. په دې برید کې د سیمه ایز حکومت یو لوړپوړی چارواکی حیدر بلیدي په نوم باندې و چې هغه چې دی هغه هم پکې وژل شوی دی. ځکه د پنجاب فوز په خاطر باندې د خپلو بلوچانو سره جګړه کوله، نو له دې امله هغه به پکې هم وژل شوی. بیا دلته د سیاسي او استراتیژیک اختلافات کنه، لکه دا ما د ښکلې دلته دا داعش یو څو موده مخکې لکه یو څو ورځې مخکې بلکې په دې هغې یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی به پس دې په د بلوچستان د خپلواکي غوښتونکي چې دي په دوی او خاص کر په PTM د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی د دوی په مشرانو باندې به دوی عملیات کوي او دوی به وژني. نو دا به ولې وژني؟ د دې باره کې زه دغه لرم. نو سیاسي او استراتیژیک اختلافات د داعش غواړي په سیمه کې خپل نفوذ پراخه کړي او د خپلو ایډیالوژیکو مخالفینو لکه BLA او PTM د نفوذ مخه ونیسي. هغه ځکه چې دغه چې دی داعش دا چې دی اوس دا د پاکستان استخبارات ISI چې دی د دې په لاس کې دی، د دې په ولکه کې دی او دا د خپلو اغراضو لپاره استعمالوي. دې په خاطر باندې چې د بلوچستان ازادي غوښتونکي چې دي هغه خپلواکي غواړي. نو له دې او د خاص کر د پښتون ژغورنې غورځنګ نو خپله خو د پاکستان فوز پر سره په جګړه کې اخته دی، خو بیا ځینې وخت کې چې دوی کوم وخت کې هدفي وژنې چې کوي بیا د هغې دپاره دې په خاطر باندې چې هغه ځینې الزامونه په فوز باندې را نشي، نو بیا دوی دغه رقم خپل هغه پروکسي یا نیابتي ډلې ساتلي دي. هغې بیا داسې کاروي چې خپل همدغه په ضد باندې بیا هغه لکه چې دغه څوک چې خپلواکي غواړي یا د پاکستان خپل حقوق او د دې جګړه چې پر مخ باندې وړي بیا هغه چې دي هغه بیا د دې نه په هغه هدفي وژنو کې چې دی هغه ته بیا کار اخلي. خاص کر دغه ډلو مشران چې دي هغه بیا په دې هدفي وژنو کې بیا لکه داسې د کوم پروکسي چې دي لکه د داعش غوندې یا نور غوندې چې دي دا ته کار بیا به د دې نه کار اخلي. بل دا کار دی چې دا ډلې به د طالبانو پر ضد باندې چې لکه پاکستان چې کوم غوښتنې دي لکه د پاکستان فوز یا د پاکستان استبلیشمنت یا د پنجابستان چې کومې غوښتنې دي د طالبان نه، که چېرته بیا هغه ورسره طالبان نه مني نو بیا هم دا ډلې چې دي د نیابتي ډلې د داعش ډله چې ده دا به خپله بیا په افغانستان کې هم دا استعمالوي. په افغانستان ځینې هغه ځان خرڅ او ضمیر خرڅه چې بیا دې ډلې ته راځي بیا به هغه هم استعمالوي چې د طالبانو په ضد یا د کوم نظام په ضد باندې به بیا د دوی نه هم کار اخلي، ځکه چې هغوی به مجبوره کوي
چې د پنجاب غوښتنه ومني او بل دا کار دی چې هغه په افغانستان کې نامني غواړي. اصلا هغه د پنجاب لومړیتوب چې دی هغه د افغانستان نارامي ده، نو هغه به د دې ډلو نه کار اخلي، هلته هم کار اخلي، خاص کر د داعش نه. ځینې راپورونو کې ویل شوي چې داعش له ځینو سیمه ییزو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري چې د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتونکو پر ضد کار کوي. همدا ډلې لکه دا چې د داعش د چا سره ارتباطات لري، همدغه د خپل آی اس آی سره چې دا خپل یو ډله ده چې په همدغه وژنو کې د پښتنو، د بلوچستانو، د سیندیانو د هغې په دغه کې دا خپله شامله ده د خپل آی اس آی. نو دغه نورې ډلې چې دي بیا دغه شان ډلې هم دوی سپورټ کوي، هم دوی ساتي. ځکه تېره ورځ په سیند کې هم ډېر زیات دغه چې دي سیندیانو هغې ډېر زیات دغه بند کړي. او حتی دغه ما خبر کې ولوستل چې ځینې سیندي وزیران چې دي هغه خپلو کورونو ته تللی نه شي، خاص کر هغه کوم وزیران چې د صوبې وزیران دي او په سیند کې ژوند کوي. نو هلته حالات ډېر کړکېچن دي، ځکه حالات یې ډېر ولا خرابه کړي دي، ځکه سیندیانو هم دا څو موده کېږي ډېر لارونین یې وکړل. نو د پاکستان ټوله وضع چې ده هغه خرابه ده، او خلک چې دي د پاکستان دغه فوز په ضد باندې راپاڅېدلي دي او دوی خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. خاص کر بلوچستان خو خپل ازادي غواړي، خپلواکي غواړي، او پښتانه به انشاءالله تعالی د خپلواکۍ غږ پورته کوي او دغه طرف په دغه لور باندې به ځي. بېدادي سیمه ییزو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري چې د بلوچستان دغه مخکې ویل د اړیکې د داعش لپاره د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره اسانتیاوې برابروي که نه. بیا دا اړیکې چې د داعش لپاره نه ده چې کله دا دوی د آی اس آی سره کومې اړیکې لري او یا کوم د هغه د خپلو موخو دپاره لري، ځکه چې دوی خو باید یو ځای نه سپورټ شي. نو هغه به همدغه آی اس آی چې دا دوی اول جوړوي بیا سپورټ کوي، هم د دوی ته بیا د هغې هغه سترګې چې دي بیا د داعش هغه هم دغه طرف باندې، نو دغه طرف نه چې څه مرستې راځي او مالي او نظامي، بیا د دوی هم د هغوی هغه کومې غوښتنې چې دي د دغه آی اس آی بیا هم هغه مني. نو دا چې دی دلته ما دا شی نه لیکلي، خو دې کې دا ځینې دي اوس پوره نه ښکاري. سر که زه دا نور هم دا که راغټ کړم او چې راته ښکاره شي اوس صحیح شو. د ځینو شنونکو او راپورونو خطا اوس بیا نه ښکاري، نو الله دې وکړي چې دا که صحیح ښکاره شي، ځکه دا زه ولولم که نه بیا به دا پرېږدم، بیا لاندې پاتې راشو. چې داعش ورته ډلې داعش یا ورته ډلې د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی لخوا په نیابتي ډول کارول کیږي تر څو قومي تحریکونه لکه د بلوچستان ازادي غورځنګونه او پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټي ایم ضعیف یا له منځه یوسي. نو دوی چې د کوم مقصدونو یا هدفونو یا موخو لپاره کارول کیږي هغه آی اس آی ورته ورکوي، او هغه بیا همدا ډله چې ده بیا هم هغه چې کوم د آی اس آی او د پنجاب هغه کومې غوښتنې دي هغه بیا په همدې باندې په دغه سیمو کې پلي کوي او عملي کوي او د دې غوښتنې پر مخ باندې وړي. د داعش بریدونه څنګه زه بېرته د خپل دغه تصویر بېرته صحیح کړم او صحیح شو. د داعش بریدونه اکثرا د هغو ډلو پر ضد متمرکز وي چې د پاکستان د حکومت سره اختلاف لري. ګوره اوس داعش خپله د پنجابي فوز په ضد باندې نه جنګېږي. دوی وایي چې موږ یو اسلامي ډله، ته څنګه اسلامي ډله یې؟ ځکه په پاکستان کې چې دی اسلامي قانون نشته دی او هلته غیر اسلامي قانون دی. ته چې جګړه کوې ولې د پاکستان د دغه فوز خلاف نه کوې چې ته راپاڅېږي بېرته هغه ډلې چې دغه فوز نه خپلواکي غواړي او ځان ته یو آزاد خپلواک هېواد جوړوي، چې هلته خپل په وسایلو د خپلو سیاست په جوړونه کې خپل لاس وي. نو تاسې بیا ولې لکه دغه ډلو پر ضد باندې بیا جګړه کوئ؟ خو دې ته معلومېږي چې تاسو دپاره دا کار نه کوئ، بلکې څه چې ته آی اس آی درکوي او د هغې د موخو دپاره تاسو دا جګړه پر مخ باندې وړئ. د بلوچستان او پښتونخوا د سیمو حساسیت او د طبي زیرمو ارزښت د حکومت لپاره ډېر مهم دي. نو ځکه دا ډله اوس پیدا کړې ده چې ځکه هغه خلک چې دا خپل جګړه پر مخ باندې وړي او بلوچستان خپلواکه کول غواړي، نو دا خو دغه ته چې کومې دغه دي دا طبي زیرمې دي په بلوچستان کې، نو پنجاب دپاره او د پنجابي فوز دپاره بغیر د دې نه بیا ژوند کول ډېر ګران دي، ځکه چې پاکستان فوز چې دی هغې دپاره ډېر وسایل او ډېر زیاتې پیسې پکار دي او دغه دولت پوره کول چې دي دغه هم د دغه بلوچستان نه کېږي، ځکه هلته طبي زیرمې دي او د هغې هغه ډایرکټ کنټرول چې دی هغه هم د دغه فوز په لاس کې دی، ځکه چې هغه ځای نه هغه څه دغه چې راځي کوم ګټې چې راځي نو هغه ډایرکټ د دغه د پنجاب یا د پنجابستان آرمي طرف ته به ځي. دلته دا ما مخکې خبره وکړه چې دا د حق غږ یا د لغات محبوب په معنا موږ به انشاءالله تعالی د حق غږ لاندې ځینې پروګرامونه بیا کوو د ډاکټر صاحب سره. نو د دې ما بیا داسې غوښتل خو بیا نن ډاکټر صاحب مصروف و، نو هغې په خاطر باندې ما دا پروګرام کوم چې زه ډاکټر صاحب به بیا نو زه به بیا لږ په دې خبرې وکړم، نور بیا هغې خپله پرې خبرې کولې. د
حقیقت صداقت او عدالت معنا ورکوي. حق چې دی اواز او به اواز دی یا غږ یا ناره ده معنا د حقیقت ناره ان څه چې حقیقت یو د خپل ضمیر اواز اوریدل دي. د شاعرانو مفکرانو او عارفانو له خولې د حق ویلو اواز. ادبي او عرفاني اهمیت د ظلم او ناروا پر وړاندې د درېدنې غږ لکه اوس موږ لکه دغه چې دی د بلوچستان چې کوم مبارزه کوي لکه موږ د هغې غږ چې دی هغه بدرګه کوو او د هغې سره کلک ولاړ یو. دلته خو موږ لکه خپل هغه که دې په خاطر باندې چې په میدان کې ورسره نیو نو د هغې غږ چې دی دا به موږ نورو بلوچستانو ته او دغه ځای اوسېدونکو ته رسوو چې بلوچان چې دي دا په حق دي. موږ به د حق سره ولاړ یو او د پنجابستان کوم فوج چې دی دا په ناحقه باندې دی ځکه دوی په بلوچستان په خاوره باندې قبضه کړې ده ناجایزه او د هغې وسایل د هغې ورڅه چې دی دوی لوټي لکه د یو ډاکو غوندې یا د ډاکوانو غوندې دوی د هغې هغه ټول وسایل چې دي هغه وړي هلته او خپله د بلوچستان خلک چې دي هغه په محرومۍ کې ژوند تېروي هغه په ډېر غربت کې ژوند تېروي ځکه چې ټول وسایل چې دي هغه تر پنجاب دي. د پښتنو شاعرانو مشهور اشعار خوشحال خان حق ویلو سره څوک دي سره غم نه لري. رحمان بابا واوره رحمانه د حق ناره وکړه. نو دا چې دی هم د حق دپاره ویل چې تاسې د هر وخت کې خپل د حق دپاره اواز پورته کوئ د حق سره ودرېږئ د خپل ضمیر غږ اورئ څه چې صحیح په هغې باندې په هغه غږ چې دی هغه نه بیا ډار به نه لرئ نو هغه غږ سره هغه طرف ته به ودرېږئ د حق سره به ودرېږئ د ناروا طرف ته به نه ودرېږئ. نو اوس چې دی پنجاب ناروا کوي او موږ به همیشه د حق طرف ته ودرېږو چې هغه په بلوچان دي او زموږ خپله پښتانه چې کوم یو په دغه کې ژوند کوي په پښتونخوا کې ژوند کوي موږ به دوی سره به ولاړ یو. په تصوف کې د الهي حقیقت غږ یعنې دا تصوف کې بیا څه معنا دغه رقم معنا ورکوي. نو زه داسې فکر کوم چې وګورو چې دا سلایډونه خلاص شوي دي که نه دا پای دی هر اواز د وجدان او حقیقت غږ دی رښتیا او صداقت د ټولنې ستنې دي. نو دا په دې باندې ولاړې دي. انشاءالله تعالی موږ به داسې کوو چې همیشه به د حق سره ودرېږو او د خپلو پښتنو او بلوچستانو لپاره به خپل غږ پورته کوو او د هغوی د ازادۍ دپاره د هغوی سره د ودرېدلو په خاطر باندې به موږ دا کار کوو. موږ د لوی افغانستان دپاره اصلا خپل غږ پورته کړی موږ دا تلویزیون چې جوړ کړی دا هم د لوی افغانستان دپاره دی. په دې کې به موږ سره انشاءالله تعالی ډېر ځوانان به وروسته راځي او موږ سره به ودرېږي او د لوی افغانستان دپاره به بیا هغوی مبارزه کوي او پر مخ باندې به وړي او په دوی کې به بیا خپله لکه ټول پښتنو او افغانانو په دې کې ګټه ده چې لوی افغانستان جوړ شي. نو د هغې سره به موږ ودرېږو. دا انشاءالله تعالی دا کار به ورو ورو پر مخ باندې وړو. لومړی به موږ دا کار کوو چې نه د پنجاب کوم ظلمونه چې دي دا به خپلو پښتنو او بلوچستانو ورونو ته څرګندوو او هغوی خپل هم دا کار کوي ځکه هلته هم هغوی هم خپله ځینې سایټونه لري ما نه ولیدل چې خو هغه موږ دلته اوس نشو نشر کولی ځکه بیا هغه زما ټیک ټاک او دا شیونه بیا تړي چې کومې حملې چې نن بلوچستانو په سوراب کې کړې وي او هغه سیمه نیولې وه تر ډېر وخته پورې هلته چې دی تانې ته وراچولې او ځینې د فوزي ځینې دغه چې ځایونه چې وو هغه یې وله سیزلي وو نو هغه ماشاءالله نن یې ډېر زیات کار کړی او دغه تلفات یې ډېر دغه ته اړولي پنجاب فوز ته او پنجابیانو ته. نو دا د یو خوښۍ خبر و زه ډېر خوشحاله شوم په دې خبر باندې. نو تاسو سره به هم شریک کړو انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به داسې ښکلي خبرونه د دغه نه بیا راځي د پښتونخوا نه چې پښتونخوا هم د خپلواکۍ دپاره به غږ پورته کوي ودرېږي به په عمل کې به میدان ته راوځي او خپله خپلواکي به اخلي. که چېرته پښتانه په یو غږ باندې دا ووایي چې موږ نور د پاکستان سره نه یو موږ د لوی افغانستان برخه کېږو نو ډېره په اسانه باندې بیا جګړې ته هم ضرورت نشته بیا پنجابیان د دې ټینګې نه دي نو بیا به په ډېر اسانۍ سره لوی افغانستان جوړ شي. خو ځینې ضمیر خرڅه پښتانه چې دي هلته په فوج کې دي د هغه ځای نه معاش اخلي هلته ورته یو څه مقام ورکړی دی بیا نو هغه د هغه فوج سره پنجابي فوج سره ولاړ دي او بیا د خپله پښتانه ورونه چې دي د پنجاب په غلامۍ کې ورکوي او د پنجاب دپاره جنګېږي چې پښتانه په غلامۍ کې پاتې شي. همدغه چې دوی پلرونه چې وو دا د انګریزانو سره په هغه وخت کې په دغه کې په فوج کې او د خپلو مسلمانانو سره بیا جګړه کوله مسلمانان بیا وژل او د انګریزانو په دغه مریتوب کې یا په غلامۍ کې بیا ورکول او د هغې نه مخکې چې دوی پلرونه چې وو هغه د مغولو سره ولاړ د خپلو پښتنو سره به جنګېدل او دغه د پښتنو خاوره بیا د مغولو په حکومت کې شاملول او صرف دوی به دومره کول چې دوی له به هلته هغه ملکي او یو شی به یې ورکړو نو بیا به بېرته دوی د خپله پښتانه کمزوري کول او دوی بیا نه پرېښودل چې خپله خپلواک
یو آزاد حکومت ولري. دا خلک چې دي د همیشه زمین خرڅ خلک دي او دا اوس هم دي. دا پخوا مو نو که چېرته پښتانه دغه نسل د اوسنی نسل چې دی او دغه چې دا کوم ولس دی دا په دې وپوهېږي چې په دې صحیح ده په لومړی کې خو که دوی د لوی افغانستان برخه شي لاول به یو څه مشکلات دي لکه دغه اقتصادي مشکلات خو دا مشکلات اوس هغوی پیدا کړي دي خپل هم دغه پنجاب پیدا کړي دي. د وخت تېرېدلو سره بیا دا هر څه چې دي دا به ختمیږي. بیا به د ټولو نه به د پښتنو اقتصاد ښه د افغانستان اقتصاد به ښه دغه شانته به دا د تعلیمي لحاظ او نظامي لحاظ به دغه زموږ سیمه بیا ډېر پرمختللې شي. په اول دغه د پنجاب د ولکې نه ځان خلاصولي ځکه چې موږ دپاره اوس سیاست چې دی د ټولو پښتنو دپاره هغه چې دی پنجاب یې جوړوي. پنجاب داسې یو سیاست جوړوي چې په افغانستان کې لاسوهنې کوي او د پښتونخوا خو ځکه د هغه خو په ولکه کې نو هلته بیا داسې د سیاستونو پر مخ باندې وي چې دغه د پښتنو سیمه او د بلوچستان سیمه باید همیشه په جګړه کې دوی دلته چې دی پر مخ لاړ نه شي. دوی چې دی د عصري ټکنالوژي او د تعلیم سره اشنا نه شي او دوی غواړي همیشه چې دغه شانته محرومه پاتې شي او د دوی د ځای نه لاړ شي بیا په پنجاب کې اوسېږي. خپل سرمایه هم ځکه چې چاته امنیت دی خپله سرمایه هم د دې نه که یو څه سرمایه وي چې هغه هم لاړه شي په پنجاب کې وکارولی شي او هلته پرې د خلکو ژوند او روزګارونه ښه شي. نو دا یو غټ چال دی د پنجاب په پښتانه پرې راوسه پورې پوه شوي نه دي. نو ما نن هم دومره پروګرام و بیا به انشاءالله تعالی سبا ته که ډاکټر صاحب او بیا موږ سره وخت و بیا راځو د حق اواز چې ما لرې کړی و هم د دې مطابق به ځو د لوی افغانستان د لارې همدې دپاره به د خیر سره بیا پروګرامونه کوو. خو سند کې هم ډېر حالات خراب دي او انشاءالله تعالی دغه پروسه به په پاکستان کې پر مخ باندې ځي. په دې کې د لوی افغانستان دپاره ډېرې ګټې دي. انشاءالله تعالی لوی افغانستان به جوړېږي او پښتانه به او بلوچستان به خپلواک او آزاده په خپله سیمه باندې اوسېږي د سولې او امنیت سره. تر بل پروګرامه پورې په لوی الله جل جلاله وسپارم. خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. د الله په امان.